ډیویډ وارنر د لوبې په جریان کې نندارچیانو ته تلاشي ورکړه. سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. هغوی چې په ټولنه یا نړۍ کې د شهرت پر اس سپاره دي، تر هغوی ډیر باید دې ته متوجه وي تر څو تېروتنه ترې ونه شي. که څه هم اصطلاح ده چې سهو له ژوندیو کیږي، ولې ځینې کسان بیا په بېغورۍ سره داسې کار وکړي چې هغه یې سالم شهرت ته ضربه ورسوي او د خلکو تر نظر بد راشي. استرالیوي ډیویډ وارنر، سټیون سمیت او بن کرافټ هغه نومونه دي چې د کرکټ په نړۍ کې هر مینوال اوري او پیژني هم. 2 کاله مخکې د جنوبي افریقا خلاف په ټیسټ ازمایښتي 15 ورځنۍ لوبه کې د کرکټ نړیواله شورا دریم مهم کوډ مات کړ او د توپ خرابونې یعنی بال ټیمپرینګ په قضیه کې مجرم وګڼل شو. سمیت او ورنر ځان لوبغاړي بن کرافټ دې ته آماده کړي وو تر څو د لوبې پر وخت په خاص آله باندې د توپ یوه څنډه وګروي چې دا بیا د توپ اچونکو سره مرسته کوي تر څو توپ وهونکی زر وسوځوي. دا صحنه کیمرو ثبت او بار بار تکرار خپره شوه. د لوبې لوبسار پوښتنه وکړه. دا موضوع تر څېړنې لاندې ونیول شوه او 3 سره مجرم وګڼل شول. د کال زیات کرکټ بندیز او نقد جریمې وروسته مشهورو کرکټ ستورو سمیت او وارنر د بار بار بخښنې غوښتونکو سره بیا هم څوک پیدا نه کړل تر څو بخښنه یې ومني. کم زیات 2-3 ځلې په خبري کنفرانسونو او ناستو کې دوی وژړل او بخښنه یې وغوښته، خو استرالیوي ولس یعنې کرکټ مینوالو یې بخښنې ته منفي ځواب ورکړ، ځکه دوی نه یوازې دا چې قانون یې مات کړي بلکې د استرالیوي ملت پر احساساتو یې لوبې هم کړي وې. په هر صورت دوی باندې قانون جاري شو، پرې وضع شوی قانوني بندیز پای ته ورسېده او یو ځل بیا یې د استرالیا د کرکټ ملي لباس پر تن او د ملت په استازوالې د سیالۍ ډګر ته د خپل سیال په ماتولو پسې ښکته شول. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام کې د هند او استرالیا ترمنځ لوبه روانه وه. د لوبې په لړ کې سټیو سمیت یو ښه فیلډینګ وکړ، خو د میدان له یوې څنډې چې اکثریت یې هندي مینوالو، سمیت ته د غدار او کم اصل خطاب وشو. دا غږ د میدان په نورو برخو کې هم بدرګه شو او شور زوږ جوړ کړ. هندي لوبډل مشر ویرات کوهلي چې توپ وهنه یې کوله په جدي اشارو سره مینوال وغوښتل تر څو غلی شي او دوی ته د لاس په اشارې سره وویل چې سمیت ته چکچکې وهي. همداسې وشو چې سمیت سمدستي له ویرات کوهلي مننه هم وکړه. په دې ورځو کې د کرکټ معتبر سیریز یعنی ایشز چې هر کال د انګلستان او استرالیا ترمنځ کیږي، لومړۍ لوبه یې روانه ده. د دې لوبې په جریان کې ډیویډ وارنر د بونډرۍ لور ته ښکته خوا کې توپ نیونې فیلډینګ ته ولاړو، خو په میدان کې ناستو تماشچیانو له بد برخورد سره مخ شو. مینوالو د وارنر لاسونو ته کتل چې د توپ خرابونې آله ورسره ده. هغوی په یو ډول غوښتل وارنر تحقیر او وننګوي. په دې توګه وارنر خپل دواړه لاسونه خلاص کړل تر څو د تماشچیانو لپاره ځان سپین ثابت کړي، خو دا کار ونه شو او اخر مجبور شو تر څو د خپل پتلون دواړه جیبونه را بهر کړي. مینوالو ته یې تالاشي ورکړه او په دې توګه یې مینوالو ته په مسکا سره ویل له ده سره داسې هیڅ هم نشته چې بیا هم نوموړي له ګواښ سره مخ کړي. د مینوالو د تور او تحقیق د غږ سره سره وارنر هغوی په خپلو دې سپورټي اخلاقو قانع کړل او د خندا صحنه یې رامنځته کړه. په دغه لوبه کې ډیویډ وارنر ښه توپوهنه ونه کړه، خو سټیون سمیت بیا د سلیزو په جوړولو بریالی شو. نو ملګرو، تاسو د ډیویډ وارنر دغه کار ته به کومه نظریه ګورئ؟ لاندې به کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.